السلام علیکم ملګرو حکمت جان ما دا وخت په تورخم بارډر چې کوم دی دوه درې ورځې مخکې چې کومه واقعه راغلې وه غر چې کوم و هغه راښویېدلی و هغه ځای له راغلي یو ما ویل چې د خپلو کتونکو سره د دوی غم او درد هم شریک کړو تقریبا دا غر چې دوه درې ورځې مخکې کوم راښویېدلی و دلته 15-18 داسې زیات کنټینرې چې کوم دي دا ګیرې دي او تر اوسه پورې په درې ورځو کې چې کوم دی 15 داسې کسان چې هغه وفات شوي وو یعنې زخمین وو چې څنګه درو بسل وفات شوي وو او 8 نه زیات تر 9 پورې دومره کسان پکې زخمیان وو اوس هم کار چلو تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري ریسکو والا هم راغلي دي داسې کم میډیا والا چې دي دا هم راغلي دي چې د خپلو کتونکو له درد چې کوم دی دا په شیشه باندې راولي او دوی سره داسې خلک چې دوی سره مرسته وکړي داسې ریسکو والا چې کوم داسې نورو کې محکمې دي دا ټول راغلي تر اوسه پورې داسې دوه لګیا دي چې دا کم کنټینر دی چې دی او کم وزن دی دا کم کړي او دا کنټینر چې کوم دی د دې نه تقریبا دا 15 مړي چې کوم دي دا د دې نه وتلي دا غر چې کوم دی دوی خلک دې خلک وایي چې دا مونږ کم دا ان سی چې کوم محکمه ده دوی ته مونږ ویل چې تاسو دا غر باندې کم چې دا ډېر په خطر کې چې په دې باندې تاسو خاص نظر وساتئ ځکه چې ډېر پرېوتو چا نشته خو به دوی چې کوم دی هېڅ غم ونه کړو او هغه چې کوم دی روښویدو څوک ملامته کوي دو خو NLC والا ملامته کوي او څوک ریسک والا ملامته کوي څوک ملامته کوي اوسه پورې چې کم رقم کار سټارټ دی دا چې کوم دی دا چې داسې چې کله اوس کم کار سټارټ دی که داسې کار سټارټ وي نو دا چې کم دی داسې په 2-3 هفتو کې چې کم دی ونه شي او که نه دوی ته داسې مشینګري داسې بل چې راغلل نو کېدی شي چې دوی دا کار چې کم دی زر وشي او دا کمې باډیانې چې کم دي 3 په یو ځای باندې صرف پرتې دي 3 باډیانې چې هغه خلک وایي چې یاره دوی ته کال راغلو او وایي چې مونږ د دې ځای کې وو مونږ د دې ځای نه چې کوم دی وباسئ دغه کسان 3 کسان دي هغوی خو ټیم زیات شو تقریبا 2-3 ورځې وایي چې دا اوس چې څنګه کار سټارټ دی که داسې سټارټ نو په 2 هفتو کې به مو نشو که نه که دوی ته داسې مشینګري چې راغله نو کېدی شي چې بیا په 2-3 ورځو کې دا کومې باډیانې چې کوم دي دا ریکور شي داسې تاسو به ګورئ ډېر خلک راغلي دي دا ګوره تاسو ته به دا ګاډي ښکاري دا یو کنټینر دا دی چې دا د موبلینو چې کوم دی دا موبلینو کنټینر دی دا سینه کار په سټارټ دوی نه چې دا کم وزن دی دا به کموي د هغې نه پس به دوی دا کوي او وایي چې دا کم لاشونه چې کم لاندې ګیر دي ټیم زیات شو تقریبا د 2-3 ورځې وشوي چې دا ګیر دي دا کم چې زخمیان هغه به هم وفات شوي وي ځکه چې ټیم زیات شو داسې تاسو ته به راځئ دا ویډیو کې نور ځینې هم ښیم او انشاءالله بله ویډیو به زما دې پسې راځي هغې کې به زه تاسو ته مکمل معلومات درکوم ډېره مننه چې هر چېرته هم یې علم خوشحاله او آباد لره نوره کمال اجازت لري الله امان